بل فیلډ چې کوم دی هغه د آرټس اینډ هیومانیټیز. په دې کې زموږ سره اولنی دی لا، مطلب ته جج جوړېدی شي، ته وکیل جوړېدی شي، هغه طرف ته لیګل طرف ته تللی شي. بل دی پولیټیکل ساینسز، مطلب ته سیاست طرف ته تللی شي، د ملک سیاسي پالیسیانې جوړولی شي، انټرنیشنل لیول باندې تللی شي، مطلب سیاسي یا پالیټکس ورته موږ وایو، هغه طرف ته تللی شي. بل چې کوم دی جرنالیزم ان میډیا، تاسو ویلدلی نیوز چینلز دي، په سوشل میډیا ته راتلی شي، ته په جرنالیزم او په میډیا کې کار کولی شي. مطلب زما د خبرې دا ده چې ته صحافي جوړېدی شي. بل فیلډ چې کوم دی هغه څه دی؟ سایکالوجي. سایکالوجي مطلب ته د انسان خویونه سټډي کولی شي، هغه بیهیویر طرف ته تللی شي، د هغه مایند طرف ته تللی شي. نو سایکالوجي هم ډېر زیات ښه فیلډ دی، زما ډېر زیات خوښ دی. بل چې دی سوشیالوجي. سوشیالوجي مطلب ته ده یو معاشري کلچر، د هغو ثقافت، د هغو رواجونه، د دې حوالې سره ته سټډي کولی شي. د دې هم ډېرې زیاتې فایدې د ملک په لیول، د سوسایټي په لیول، یا ته بهر ته تللی شي انټرنیشنل لیول باندې هم ډېرې زیاتې فایدې دي راوړي. ته مختلف کلچر سټډي کې، نو تا ته پته ولګي د هغو خویونه څه دي، د هغې مطابق ته بیا د هغو فیصلې هم څه کولی شي، ارینج کولی شي. بل چې کوم دی هغه دی لینګویج اینډ لیټریچر. مطلب ته لینګویج طرف ته تللی شي، ته پښتو اخیستی شي، ته اردو اخیستی شي، ته انګلیش اخیستی شي، ته چاینیز اخیستی شي، ته جرمن اخیستی شي. کوم لینګویج چې دوی هم خوښوي نو په هغې کې ته مخکې تللی شي او د هغو لیټریچر ایکسپوز کولی شي، کتی شي دنه چې څه دي پکې، هغه ته څه ورو ورو ډسکور کوه او ځان پرې پوهوه او مخکې په دې کې